د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 142 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ناپوهان به رومرو وای پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولي یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډیر سخت مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه الله بس تاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون د آسمان لوري ته ستا بیا مخ اوښتل مونږ وینو دا دی مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ وکړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين کته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده او کته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي الذين آتيناهم الكتاب يعرفون
كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني، خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري، نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کېږه مه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چېرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي، د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه، او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ، تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نه شي. هو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړلی شي، خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ، او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي، ستاسې ژوند سوتره کوي، تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. له دې عمله تاسې ما په یاد ولرئ، زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ، د نعمت ناشکري مه کوئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مومنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ، الله د صبر لرونکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ، داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي، مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم
مونږ به ارومرو په ویره خطر لوږه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو او زیری ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي مونږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوي دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. له دې عمله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته که د دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کوم خلک چې زمون نازل شوی روښانه لارښودنې او هدایات پټوي په داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي باور ولري چې الله هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړو وړو سم کړي او چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغو ته به زه بخښنه وکړم او زه لوی بخښونکی او رحم کوونکی یم. د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 118 آیت څخه اوري. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړ شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت دی. په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ستاسو خدای همدا یو خدای دی له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښانه په کار دنو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کشتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي
د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز ساکخان خوار کړي دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بشمیره نښانې دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. خود خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نخو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخې ګرځوي او پر هغو داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینا لرل ښایي. په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاش کې یو ځل بیرته دنیا ته زمونږ تګ شوی وای نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلکو په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په ښودل شو لارو مزئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او ته چې کله ویل کېږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوي اخیستی او سمه لارې نوي موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم
دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لټلونه انکار کړای دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څار ویو ته आवाज کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اے مؤمنانو که تاسو پر اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خورئ او د الله شکر باسئ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم د الله له لوري که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوي یعنی مردار غوښه د وینې او د خوګ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته الله بخونکی او رحم کوونکی دی إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حقیقت دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپلې ګېډې له اوره ډکوي د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې گمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد دا ټول کارونه زکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نیکی یوازې دا نه ده چې تاسو خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوي یا لویدیځ لوري ته
بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرختیا او د الله نازل کړای شوی کتابونه او د هغه پیغمبران د زړه کومي ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپل خپلوانو یتیمانو مسکینانو پردیسیانو درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي المنځ قائم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او خځه د خځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي. دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وخياران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسو باندې فرض کړی شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واورید او بیا هغه بدل کړ نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنان پر تاسو روزه فرض کړی شوی لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړی شوی وي. لدینه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. د څو ټاکلو ورځو روژې دي کله تاسو نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي
او کوم خلک چې د روژې نیولو وس نه لري لکه د لوی عمر او دوامدار مرض خاوندان او نه نیسي نو هغه د فدیه ورکړي د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکي وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده خو که تاسې پوهیږئ نو ستاسې لپاره ښه همدا ده چې روژه ونیسئ د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیات څخه اورئ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي سختی راوستل نه غواړي له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کېږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړای شي او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یې په هغه سره د الله لویي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون او ای پیغمبره زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي ته دا خبره هغو ته واوروه کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ستاسې لپاره د روژې په شپو کې خپلو میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي هغوی ستاسې جامه او تاسې د هغو جامه یاست الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو خو هغه ستاسې ګناه وبخله او در تیر شو اوس تاسې له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپېده داغه څړیکه تر سترګو شي له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ
او کله چې تاسو په جماعتونو کې څیلا یاست یعنی اعتکاف کوئ نو د خپل میرمنو سره نږدې والی مکوئ دا د الله وذکری حدود دي دې ته نږدې مو ورځئ دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي خای چې هغوی له ناوړه چلن نه ځانونه وژغوري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خوري او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض باندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي وایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي دا هم ورته وایي چې دا څه نیکي نه ده چې تاسو خپل کورونو ته د هغو د شال لوري ننوځئ اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري نو تاسو خپل کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ له الله نه ویریدونکي اوسئ ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين او تاسو د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسو سره جنګیږي خو تیری مکوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي هغوی وباسئ له کومه ځای چې هغو تاسې ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نوي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده بیا که هغوی منع شول نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين تاسو له هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين د حرام میاشتې بدله همغه حرام میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
د الله په لار کې مال ولګوي او په خپل لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مغورځوي د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه تر سره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله سره پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخرئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسیدلی. خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې د حج په دوران کې او روژې د کور ته لستنېدو وروسته په دغه شان د 10 روژې پوره کړي. دا آسانتیا د هغو چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډېر سخت سزا ورکوونکی دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنگ جګړه صادره نشي او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شي نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه زینو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایثار شي الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسو ته لارښودنه کړې ده که نه خو له دې نه مخکې تاسو ګمراه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
بیا له کوم ځای نه چې نور ټول خلک راګرځي له همغه ځایه تاسې هم راوګرځئ او له الله نه بخښنه وغواړئ په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارایانو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ. بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي. د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅکله فساد نه خوښوي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. او کله چې ورته ویل کیږي چې له الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي. د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. د بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
اے مؤمنانو تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ نو ښه وپوهېږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کېدونکي دي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لبني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه مونږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له میندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان بیا چې دې وضع دوام نه کړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی. د الله چې چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تاسې دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو؟ جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار، خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوي او تاسو چې هر ښېګڼه کوي الله پرې خبري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکاره دی. کېدای شي چې یو شی تاسو ته ناکاره وي او همغه تاسو لپاره ډیر غوره وي او کېدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه تاسو لپاره بد وي. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق پوښتنه کوي په حرامه میاشت کې جنگیدل څنګه دي؟ وایه په دې کې جنگ کول ډیر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځای ایستل د خدای په وړاندې له دینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنگ اخته وي ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېځا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسیږي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي
او الله د هغو د خطاو بخونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 219 آیت څخه اوري. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. پوښتنه کوي د شرابو او جواري یعنی قمار څه حکم دی؟ ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده. که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده. پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي. ښایي چې تاسې د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي. او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای. مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تاسې له مشرکو ښځو سره هیڅکله نکاح مه کوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمانه وینځل آزادې مشرکې نه ډیره ښه ده که څه هم چې ستاسې هغه ډیره خوښه وي. او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅکله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسې ډیر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بخښنې په لوري بلنه درکوي. او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي. کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی. په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کیږئ تر څو چې هغوی پاکې شي.
بیا چې کله هغوی پاکی شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی د الله هغه خلق خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي ستاسې خپله خوښه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ او ای پیغمبره څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ پرهیزګارۍ او د خدای د بندگانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي او کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي الله ډیر بخونکی او تیریدونکی دی للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی که ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیره کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي هغوی ته هیڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه‌وو پر هغو حقوق دي البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو ځله دی، بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي. او په داسې شان رخصتول تاسې ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي. البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي، نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلي پولې دي، له دې نه مه اوړئ، او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا کله دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته دریم ځل طلاق ورکړي، نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده، مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي، نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي. د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې تاسې ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي، نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ، له الله نه وویریږئ او ښه وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کله چې تاسې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ، نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله. تاسې ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ. ستاسې لپاره مناسبه او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. میندې د خپل بچانو ته پوره 2 کاله تای ورکړي. په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي، خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي، نه د مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی، او نه د پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی، همداراز د هغه پر وارث هم دی. خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بېلولو غواړي، د دې خبرې څه باک نشته. او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي، نو په دې کې هم څه وبال نشته، خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي، هغه په ښه توګه ادا کړئ. له الله نه وویرېږئ، وپوهېږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. له تاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي، نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي. بیا چې کله عدت پوره شي، نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي. پر تاسې څه مسؤلیت نشته. الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایه څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ، په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري. الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې در یادیږي، خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ. که کومه خبره کول وي نو په روا ډول دي وي، او د نکاح تړلو پرېکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي. ښه وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي، نو له هغه نه وویرېږئ او په دې هم وپوهیږئ چې الله زغمونکی دی، له وړو وړو خبرو تیریږي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي وروړی او مهر مو نه وي ټاکلی. په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي. وسوال دې د خپلې وسې او بېوزلي دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي. دا پر نیکانو حق دی. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او که تاسې له لاس ورولو مخکې طلاق ورکړی وي خو مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي. دا بیله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي، یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي. او تاسې یعنې نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډیره ښایي. په خپل منځي چارو کې مروت مه هېروئ، الله ستاسې عملونه ویني. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 238 آیت څخه اورئ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د خپل منځونو ساتنه وکړئ، په تیره بیا د منځني یعنې مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام دري. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. که امنیت خراب وي نو که پلی او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ. بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. له تاسې نه چې څوک ومري او وروسته یې کونډې پرېښې وي هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر 1 کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي. بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. په همدې ډول کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه نه څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي. دا پر متقیانو حق دی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. په دغه شان الله خپل حکمونه تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو ته رسېد. الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول. بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. مسلمانانو د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهیږئ چې الله اوریدونکی او پوه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
له تاسې نه څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم، او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه. هغو خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږئ. هغو ځواب ورکړ نه خیر، دا څنګه کیدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړی شوی دی. او کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. د هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله طالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د پاچا کېدو استحقاق ومونده؟ د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله واکمن دی چې اته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. په دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې په رښتیا یې راوړي. که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډیره ستره نښانه ده. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.